ما توره د جنۍ سمه ګورګوره ده توره د جنۍ سمه ګورګوره ده او ناسته په بلۍ خو لږه بره ده خپې د سړو په شان ښکاره کړل یو سمه د یختونه خو ببره ده ما داسې څوک ده چې د دوی په غم راپاسي داسې څوک ده چې د دوی په غم راپاسي او باران نشته په خوارانو کوټې ساسي داسې څوک ده چې د دوی په غم راپاسي باران نشته په خوارانو کوټې ساسي نه یې سروره په غیبت کې سخت ګناه دی نن چې دوه کسه کیني په چا بې باسي. السلام علیکم ملګرو راغلی نن د ګل محمد ورکه ګلونو خواله ورسره غلام سرور ماماجي صاحب هم دی موږ چې د دونه څه واورو د ګل محمد صاحب نه به څه واورو د ماماجي څه غزلې به دې واورو یا قطعې او دوباره راته خپل هم څه شعرونه شریک کړي. لاول نمبر خو زمونږ چې څومره کتونکي دي هغه که لوی دي که واړه دي زمونږ د طرف نه دي په پیټو سلامونه قبول کړي او د هغې نه بعد سرور صاحب خامخا د دې خبرې غټ دغه و چې یاره دواړه یو پروګرام ته وځو. زه خو به پکې لول ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته ټولو ته د الله د اخلاصه سلام علیکم او الله په صحت روغ لره بس صحت ښه شی دی. ما باچایي په کټ کې نه کېږي سروره باچایي په کټ کې نه کېږي سروره او په صحت باندې چې جوړې نو باچایي که په شرم شرمېدلی په پښتو کدو پوهېدلی که په شرم شرمېدلی په پښتو کدو پوهېدلی نو بس غیرت په چا کې کم دی میاوالي او پنجابي ته به دو ولې ګډېدلی. ما د روډ په غاړه باندې ولاړم چې ارڼې راکو د روډ په غاړه باندې ولاړم چې ارڼې راکو چې مو ور وکتل ملګرو سم کرڼې راکو او هغه په مخه باندې لاړه خو کتلې شاته هغه په مخه باندې لاړه خو کتلې شاته زه خپه کړم ملګرو څونه غمې راکو د روډ په غاړه باندې ولاړم چې کرڼې راکو. ما داسې څوک ده چې د دوی په غم راپاسي داسې څوک ده چې د دوی په غم راپاسي او باران نشته په خوارانو کوټې ساسي داسې څوک ده چې د دوی په غم راپاسي باران نشته په خوارانو کوټې ساسي نه یې سروره په غیبت کې سخت ګناه دی نن چې دوه کسه کیني په چا بې باسي. ما توره د جنۍ سمه ګورګوره ده توره د جنۍ سمه ګورګوره ده او ناسته په بلۍ خو لږه بره ده خپې د سړو په شان ښکاره کړل یو سمه د یختونه خو ببره ده. ما د قمقل شان جانان سره لیلا خبرې نه کوي د قمقل شان جانان سره لیلا خبرې نه کوي د ګنګۍ او ګندزي سره بورا خبرې نه کوي او زه د ډېرو خلکو لاړم جنازې له زه د ډېرو خلکو لاړم جنازې له او د غریب سړي په قبر خو ملا خبرې نه کوي. ما ای غریبه بار موزه دلته هر ځای تالاشي ده ای غریبه بهر موزه دلته هر ځای تالاشي ده چې د سوات نه پوجان تلي د پولیسو بدماشي ده او دا خو خاري ناپورسان دی مړه دلته څوک تپوس کوي دا خو خاري ناپورسان دی مړه دلته څوک تپوس کوي بجلی نشته بلخ لیدله کومه خوشماشي ده. ما روغ صحت خو په دنیا کې باچایي ده او که نه ورشه د بیمار نه تپوس وکړه او که نه منې چې شخص ته وایي د جنۍ د هغې یار نه تپوس وکړه چې د دوو کسو په منځ کې دوستانه وي سم سوځېږي د هغې یار نه تپوس وکړه او د جنت ګلونه نه وي په دنیا کې د جنت ګلونه نه وي په دنیا کې د ګلونو د مالیار نه تپوس وکړه او د دوزخ خورې تازه کو پکې سوځو د دوزخ خورې تازه کو پکې سوځو د سرور شان ګناهګار نه تپوس وکړه. دا یو دا کم تیر شوی وخت چې و په هغې کې سرور صاحب یو دغه لیکلی دی په هغې باندې زه به یو څو ټکي خپل دغه وکړم وایي که دیدن مې د یادېږي راشه راشه که دیدن مې د یادېږي راشه راشه اخرې وخت دی ختمیږي راشه راشه او څو خبرې را سره د مینې وکړه ډېر ښه را سره د مینې وکړه او حال مې رو رو خرابېږي راشه راشه چې په ما تبی خورې د تور لحد شي چې په ما تبی خورې د تور لحد شي زړه به وروسته دې خوږېږي راشه راشه او ګل محمد ټیکټ اغستی د بیلتون دی ګل محمد ټیکټ اغستی د بیلتون دی ورته خلک را چلیږي راشه راشه ډېر زبردست. وی زه په اختر څه کوم خپل کلی مې یادېږي زه په اختر څه کوم خپل کلی مې یادېږي او د ګټو خاورو جوړ دی هغه ښکلی مې یادېږي د ګټو خاورو جوړ دی هغه ښکلی مې یادېږي او زه په بنګلو څه کوم نظر مې ورته نه رسي زه په بنګلو څه کوم نظر مې ورته نه رسي اوږه باندې مې لور پړی وختلی مې یادېږي اوږه باندې لور پړی او وختلی مې یادېږي او په زړه مې ساډوبي ده
خو خپل کلي ته مې بوځئ زړه مې سړوبې ده خو خپل کلي ته مې بوځئ او په چغو جاړم زو کلی ویشتلی مې یادېږي په چغو جاړم زو کلی ویشتلی مې یادېږي او څه زمونږ ګناه وه چې د کلي نه یې بهر کړو څه زمونږ ګناه وه چې د کلي نه یې بهر کړو اوس خوشی خوشی پروت دی نازولی مې یادېږي وایي سروره شموزواله بېوسي د نور څه نشته سروره شموزواله بېوسي د نور څه نشته سروره شموزواله بېوسي د نور څه نشته او دنګ غرونه شنه باغونه او سین بیدلی مې یادېږي ډېر ښه ډېر سین خو د سین په خوا کې ناست یو ما زه څه قارغه نه یم چې مردارې خورم منم زه څه قارغه نه یم چې مردارې خورم باز یم په خپله شکار ګورم منم او ما ازوړ شعر پکې وایم خلکو ډېر خوښ کړی و هسې قارېږه مه بچیه لوښې مه ماتوه هسې قارېږه مه بچیه لوښې مه ماتوه د مور واده کې د لوس و قرضدار یم